په کابل کې یو شمېر ګلان پلورونکي وایي چې هر کال د پسرلي موسم لپاره بشپړ چمتووالی نیسي او هر ډول ګلان د پلور لپاره بازار ته وړاندې کوي. دوی وایي که څه هم چې شاوخوا 25 ډوله ګلان لري خو د پسرلي په میاشت کې بیا یوازې موسمي ګلان ډېر ګرم بازار لري چې خلک یې د کورونو او دفترونو لپاره وړي. مردم گلای مختلف خوش میکنن. مثال خلک ډول ډول ګلان خوښوي. د مثال په توګه دستې ګل عروس دی، داسې دا قندیل دی، چیپ ګروپ دی، خو بیلابیل ډولونه لري. په ټوله کې له موږ سره 20 یا 25 ډوله ګلان شته دي، خو ډیری خلک بیا موسمي ګلان ډیر اخلي، یعنی هغه چې عطري وي، ښه بوی ولري او ګل شوي وي. او همدا ډول د ملکې شب په نامه ګل چې خلک یې ډیر خوښوي او وړي یې. شکر د ښه د کار نه مې راضي یم، ډېر ښه کار مې ده. شکر ما څخه خلک ډېر راضي چې چا کور خپلې ما څخه راضي، دفتر والا ما څخه راضي، نو ډېر شرکتو والا ما څخه راضي. ګلان ما نه وړي، باروي کور ورته وړي. شیر اغا چې د ګلانو اخیستلو لپاره راغلی وایي ګلان او زرغونه سیمه یې زیاته خوښیږي. نوموړی وایي هر څوک له یو څه سره ډېره علاقه لري، خو زما له ګلانو سره ډېره جوړه ده. اینجا آمدم چون گل بگیرم، همه شوق هر کس. دلته راغلی یم چې ګلان واخلم. هر څوک چې ده ځان ته علاقه او شوق لري، بس زما علاقه له ګلانو سره ده. ډیر مې خوښیږي چې ګلان واخلم او کور ته یې یوسم. زما هغه ګلان خوښیږي چې دایمي وي، موسمي نه وي، ځکه موسمي چې دی یو فصل کې وي او دایمي بیا هر وخت وي. محمد چې له ګلانو سره له ماشومتوبه مینه لري وایي زه نن ورځ د 2 ډوله ګلانو اخیستو پسې راغلی یم چې یو یې ګیلاس ګل دی او بل هم د مرسل په نامه دی. دا چې ولې یې دا 2 ډوله ګلان ډېر زیات خوښیږي په اړه یې داسې وایي. زه 2 چې پسې راغلی یم چې یو په نامه د ګیلاس ګل ده او یو په دغه مرسلو پسې راغلی یم. خو دې کې 2 قسمه دي چې یو د وطني دي، یو ترکي دي، یو ایراني دي. ګیلاس ګل پسې چې ګرځم هغه ښایست هم لري، رنګ یې هغه د سورته یا سمندي رنګ لري په شکل د ګیلاس غوندې. مقاومت یې ګل دوامداره ده، تقریبا 3 میاشتې ده، هماسې ګل زر نه خزان کېږي. ګیلاس ګل ورته وایي. او بل هغه داسې ورته ګل چې کاني ټول داسې غونچه ګل کاني، دغه غونډه ګلدانۍ لکه ټول چې ګل دي. او دغې بیا خواص دا دي چې په پټي کې کېښودل شي، کال ته بیا کورپه راوړي. حتی د ژمي مقاومت لري، د کور ته ننویستو ته بیا ضرورت نه لري. دا یو خصوصیت دا دی. او دا چې مرسل ګلان دي د باغ کې چې سړی سوپه جوړوي د تفریح لپاره، خواوشا چې دا ګلان دي د هغې په خاطر ما زه واخلم ګلان یو څو دانې. د افغانستان په سرسیره ولایتونو کې هر کال د پسرلي په موسم کې د میوه لرونکو بې میوې نیالګیو په شمول د تازه ګلانو بازار هم ډیر ګرم وي او ډیری خلک د خپلو کورونو او باغونو ښایسته کولو په موخه ګلان او نیالګي پیري. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.